سلامونه او احترامات مو ومنئ د کابل ټکي.کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو له کبله شاوخوا 19 دولتي عسکر وژل شوي دي. طالبانو په خوست کې د 9 کسانو قاتل د تېښتې پر مهال وژلی او بل یې نیولی دی. طالبانو په هرات کې چورلکه نسکوره کړې، ټوله عمله یې له منځه تللې ده. جوزجان ولایت کې طالبانو 2 ستر پوځي مرکزونه نیولي، 49 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا ویلي چې تر اوسه په هیواد کې هیڅ منتخب ولسمشر نه لري. د غزني ولایت په دیک ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ چاودنې له امله 6 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کلنۍ سروې په نتیجه کې جوته شوې چې افغان جګړه کې هر کال 20,000 کسان وژل کیږي او 12,000 نور معلولیږي. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې سلګونه کسان له کورونا ناروغۍ رغېدلي دي. هند له چینایي ځواکونو سره په نښتو کې د خپلو 20 عسکرو د وژلو خبر ورکړ. نظر پوښتنه ښیي چې یوازې 14 سلنه امریکایان له خپل ژوند خوشحال دي او نور 80 سلنه یې له روانو سیاسي ناندریو او بې عدالتیو کړېږي. ترکي ځواکونو د عراق په شمال کې ستر پوځي عملیات پیل کړل. حوثي وسلوالو په سعودي عربستان توغندیز بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.